عشره مبشره. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیرو اصحابو کرامو رضی الله عنهم ته د جنت زیری ورکړی، خو لس تنه یاران او اصحاب یې په ځانګړي ډول د جنت په زیر یاد کړي چې دوی ته عشره مبشره ویل کیږي. دغه لس تنه صحابه کرام عبارت دي له حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحه بن عبید الله، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیده عامر بن عبدالله بن الجراح رضی الله تعالی عنهم.